نو موږ به هم خوشاله یو، تاسو به هم خوشاله، او چې کله موږ خوشاله شو کنه نو موږ به دوی ډیر زیات خوشاله. تاسو د پاره موږ بیا نوې نوې نخرې کو په دا شاډولا د ګریز دینه پس بیا بل سي بیا سبل شي. او اول خو بیسیکلی دا خبرو کوم چې دونه قیمتي ټیم کې مال لک شانته وخو وستو راغله ډیر ډیر مننه چې دا رمضان المبارک شروع دی او رمضان المبارک 12مه روجه ده. زما والد صاحب سراج اکبر نامه ده چې په بادام ګل باندې مشهور دی. ګړبړی تیر پایر او داس ډېر ډرامې دي زړې د پی ټی وی کنه چې زه په ویډیو کې په شاډولا نوم باندې مشهور یم، خو چېرې بازار کې زمونږ ګورم یو ماشوم به مو یا شاډولا نو یاره نوم عجیبه غونته کېدی ځان سرښکته کو نه خو تېرېږو نه چې نه ما واده نه دی کړی لا انجو خبرې وکړې نو بس یاره کچاره باندې اړه خپه کنو او دا جی ته مې دا ویډیو خیم دا چې لګ احساس وسره چې دا ظلمي زوی مې دی بالکل ته شراغلم نو ماته یو ډبې خو به دروړو کنه په ما راکی دی ډبې نه ټوپک رانه پاتې شوی بس الحمدلله دغه سید نظر الله بچ کړی ما شکر الله. بیا به تاسو سره څوک واده څنګه کوي؟ نو بس دغه خو هم کنه وظیفه راغونی سا نه اصل کې خبره ده چې تا کې مینه نشته نو پتا باندې بیا څوک څه کوي. یاره کې جز دوی سره وي وای پای دوی سره لګېدلې دي نو لکه تاسو نه پیسزي یا بدرنګو تاسو نه پیسزي لکه زه اکثر د خپل ریډیو پروګرامونو کې وایم کنه چې زما چې سره ډیره زیاته مینه کنه نو زه هغوی ته بدرنګ وایم نو د ټولو بدرنګو ته وایم چې تاسو نه پیسم نه ځي. دا ویډیو اخره پورې ګوره او لکه په دې باندې د چا ګوتې نه ستړي کېږي چې تاسو چینل وی سبسکرایب کړي نو چینل سبسکرایب کې هغه ګونګرو ور سره وټنګوي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډیر زیات بخونکی او مهربانه دی. قدرمندو زه یم ستاسو ورور ستاسو دوست ستاسو ملګری اسد الله جانی او تاسو ګورئ 400 د کے پی کې نیوز. قدرمندو څنګه چې تاسو ته معلومه ده ستاسو د پاره مهنت کوم کوشش کوم او دا ستاره ستاسو مخې له راولم چې دا غوي د ژوند نه تاسو خبر شه او دا غي د خبرو نه دا غوي د ژوند نه تاسو خوند او مزه واخله. ډیر ملګری به داسي وي چې دا پلان کې په ډراما کې داسې کریکټر کوي چې د با ریل ژوندۍ څنګه وي. نن زمونږ په څنګ کې ناس یو شازلمه چې تاسو به په سکرین باندې لیدلې هم وي. زه اکثر د پروګرام په شروع کې اکثر هم دا خبره کوم چې کوم ملګری سوشل میډیا یوز کوي یوټیوب ګوري فیسبوک ګوري نو زه دا نه ګڼم چې د دې شخصیت نه به خبره وي. قدرمندو دوی ته په پروګرام کې هر کله په خیر علي ستړي مشي وایو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه لې اسد وی طبیعت خدي خیر دی خوشاله اوسې قدرمن شي. کتونکو سره خو ما تاسو پیجنګلی لانه دا کړي کتونکو سره خپل پیجنګلیو کې چې نامه مو صدا د کوم ځای سره تعلق ساتي یعنی تاسو کوم ځای کې اوسئ. زما خو اول خو بیسیکلی دا خبرو کوم چې دونه قیمتي ټیم کې مال لک شانته وخو وستو راغله ډیر ډیر مننه او زما خپل نامه ارباز خان ده. ډیر خلک به وایي چې دا د فلمونو ارباز دی خو هغه نه دی سټایل مایل خو هغه شانته دی یاره بس هغه شانته بوته وای دا چې مونږ په غیلان ور روان یو او یم د 400 حسین آباد او پاتې کیږم دغلته. ډیره زیاته مننه قدرمندو. ارباز خان مونږ سره د تاسو ګوره د 400 کے پی کې په شیشه باندې ارباز خان او زه به تاسو ته دا هم وایم چې دا رمضان المبارک شروع دی او رمضان المبارک 12مه روجه ده او په دې روجه کې مونږ نور ته هم ناسیو پیتاوي هم دی لکه اوس په تاسو وایي چې دا ولې تاسو تیل سکل دي خو نه الډي مونږ وایي چې تاسو ته ښکلې نه ښکلې ویډیو تاسو ته ضرور سي او تاسو ته خوند او مزه واخلي. ارباز خان دا راته وایي چې کله زه اکثر ملګرو نه تاسو کوم چې تاسو شوق څنګه چلو تاسو کور کې تاسو سره یو کریکټر موجود دی دا کتون کې بوم دغه نه خبر شي. زه وایم چې ډیر زیات ملګری به داسي وي چې هغوی به د دې خبرې نه وي خبر. قدرمندو تاسو ته وایم چې د دوی والد صاحب بهترین کریکټر بهترین اکټر دوی ته به وایم چې خپل والد صاحب تعارف هم وکړي. بالکل دا زما والد صاحب سراج اکبر نامه ده چې په بادام ګل باندې مشهور دی. ګړبړی تیر پایر او داس ډیر ډرامې دي زړې د پی ټی وی کنه چې پغې باندې خلک پیژني اوس هم لګیا دي الحمدلله. ډرامې یو شروع ده دا قصه خو بل خو لاړه دی وخت کې دغه ډرامه چلی او زه بیسیکلی چې کوم د چینل مې شروع کړی د ماستر واینز نوم باندې دی او خپل شوق مې شروع کړی دی
بس زمونږ یو څو ملګري راغونډ شوي هغوی ویې راشه چې خپل هسې به ګرځېدو کله یو خوا چکرپل کله بل خوا مونږ ویې راشه یو داسې یو انټرټینمنټ دپاره ځان له یو چینل جوړ کړو چې په هغې باندې مونږ خاکې کوو او د خلکو ته لږ د مخونو باندې ولا خندا راولو دا دور داسې چې نن سبا هر سړی په خفګان کې دی نو مونږ چینل جوړ کړ او روان یو محنت پې کوو ډیره زیاته مننه ارباز خانه دا راته ووایه که نه تپوسونه خو مې سم ډېر زیات دي خو اکثر چې کله زه تپوسونه ډېر کوم او دا مرکه لږ غوندې کې اوږده شي نو دا کتونکي م بیا دا ویډیو سکیپ کوي مړه دوی د اړه زور زیات دی یقینا ساته موږ څومره محنت کوو ورته ناست یو ګرځو یو ځای بل ځای ته ځو او دوی بیا ځي نو تاسو ټولو ته وایم چې ویډیو تر اخره پورې وګوره ارباز نه به تپوسونه کوم ارباز دا راته ووایه چې تعلیم مو کړی دی جی بالکل ما تعلیم کړی دی سیکنډ ایئر پری میډیکل پورې مې کړی دی او مخکې مې بیا نور نه دی کړی ولې وجه دا وه چې مخکې دا میډیکل داسې دی چې دی به خپل دغه ته ځان رسوي بیا نو بیا به ته زه فاینانشلي برابر نو بس مو خپل روزګار بیا شروع کړه داسې یو تپوس ما یو ملګري نه کړی نو هغه راته وایي زه په اوبم کې اووه ځله پیل شوم نو بیا مې راته نه یاوې شینوسیه بس نور سبق مو وایاست نه دماغ دې کار پرېږدي نو ما تاسو ته نه بس هغه هم زما معامله وه خو موږ به دیکو ځان پاس کړه ډیره زیاته مننه قدرمندو ارباز خان را سره موجود دی چې آنر دی دا کوم یو چینل ماسټر واینز د ماسټر واینز باندې به تاسو کتلی هم وي تاسو به لیدلی هم وي د خاکونه به تاسو خوند هم اخیستی وي کوم په بیک ګراونډ کې چې تاسو ته ښکاري که نه نو دا ماسټر واینز دی او دا په ماسټر واینز کې ارباز خان دی او دی به ما په ارباز خان نه پیژني دی ته زما دپاره شاډولان نوم یادي ها دا شکر دا ګوره ما نه مسټیک و چې ما تاسو نه د نیک نیم تپوس هم نه دی کړی زه په ویډیو کې په شاډولا نوم باندې مشهور یم خو چېرې بازار کې ځم نو ګورم یو ماشوم به مو یا شاډولا نو یاره نوم عجیبه غونته کېدی ځان سر ښکته کړو نیغ پرې تېرېږو نه ډېر ملګري خو داسې وي چې هغوی خپل نوم اوري که نه نو دی باندې خوشحالېږي خوشحالېږي بالکل زه هم پرې خوشحالېږم خو دا نوم داسې عجیبه غونته کېده که سوچو کې شاډولا ډول دی پکې نوم وایي داسې ډم هر سړی دی کوي چې چېرته ډول خبره شي چې موږ ته شاډولا را یاد شي اوس داسې کار کوو ارباز خانه چې ورپې شاډولا زه هم درته شاډولا وایم بس تاسو ما ته ووایي که نه چې تاسو واده کړی دی نه جی نه ما واده نه دی کړی لا رښتیا انجو خبرې وکړې نو بس یاره که چا را باندې اړه خفه که نو هلکه تاسو واده نه دی کړی نو دا ولې لکه نن سبا خو چې ما چا سره انټرویو کړی دا او کم لکه ینګ هلکان وي ډېر تاسو هم ینګ یې دا نه چې تاسو بوډاګان یې خو زه خو وایم چې واده ډېر زیات ضروري دی واده ډومبې دی بیا وروسته نور کارونه دي یاره نو په دغه ارمان خو به زه مړ شم خو زړه را باندې څوک نه خفه کوي که نه چې یاره دې سړي له واده وکړو ځوان جان زلمی هم په کار اچولې ما له واده کړو بیا مې دا چینل چلو نو اوس بیبې دا حاجي ته ووایو لکه هغوی به دا ویډیو ګوري یاره بالکل بیبې خو مې الله دې وبخي وفات ته او دا حاجي ته به مې دا ویډیو ښیم ځکه چې لږ احساس ورسره وي چې دا زلمی زوی مې دی بالکل چې سراج اکبر صاحب که تاسو زما اواز اورئ تاسو سره زما ناستې هم شوې دی په ریډیو دلبر کې نو د دې ویډیو په وساطت باندې تاسو ته وایم چې د هلک له څه غم وکړې بس دا رمضان چې څنګه تیر شي که نه نو بس غټه وړوکې اختر پسې بس بیا ډایرکټ د ودونو سیزن شروع کېږي نو بس ستاسو به ډېره زیاته مهرباني وي او دی به م لږ سور کړي شي که څنګه یاره سور نه زه یم چې بس ډېره زیاته مننه ارباز خانه زه خو اکثر چې څوک مې میلمه کړي وي او هغه کم یو کرکټر کې وي که نه لکه د هغه کم کرکټر وي نو زه هغې نه خامخا دوه درې ریکارډینګ داسې کوم که نه دوه درې شاټونه ترېنه اخلم چې دا کتونکي ترېنه هم خوند او مزې واخلي او زه هم بیا وخاندم او خوشحاله شم نو که داسې څه ایکټ وي ستاسو ذهن کې او تاسو راته کولی شئ هم په دې ځای لکه بس هغه ګیټ اپ کول هم نشته صحیح ده بیا به زه داسې وکړم چې ایکټ دپاره ما سره زما د ټیم څوک شته نه دې وخت کې تاسو په داسې ټایم کې رالی چې روجم ده او کسان هم را سره نشته نو زه به خپل هسې یو خبره وکړم زما سره زما په کور کې ښځه ده د هغې نه زه ډېر زیات وال خورم چې واده مې نه دی کړی نه که نه مړه واده خبره نه ده که نه ته مونږ دا رایاد کې بیا هم په اړه غم وي زموږ په ویډیو کې چې کومه ښځه مې د ګورګوره او موږ سره په دې ټایم کې نشته نو زه د هغې نه ډېر زیات وال خورم ما ته یو ویډیو کې پلار مې وایي چې یاره خدای دې بې خو باسه نوم دې راله په کلي کې بدنام کړه خو چې په لاره زه مړ سړی راته وایي چې دا زوی دې څه کوي د ځان بېغیرته جوړ کړی دی او د ښځې نه وال خوري نو زه ورته وایم یاره داجي تا په خپل وخت ښه وال خوړلی دي خو هسې په خپل دغه باندې پرده اچې خو مونږ هم ماف که بس پرېمې ده که نه زما دې سټ ته وګوره څونه غټې رسولې پرې راختلي د ښځې لاسه
او بل په یو ویډیو کې ماته زما ظاهر الله داجوي پکې چې په غونچه ګل باندې خلک پیژني کنه نو هغه زما پلار د غلور سره ټاټیکل جنگول نو موږ له پګیله راشي پلار به زموږ نه په سر په لوټه لګیدل لیونی شوی اوس دی وای زما پلار یادې چې دی بزولم خو ته شراغلم نو ما ته ډبې خو به دروړو کنه په ما راکی دی ډبې نه ټوپک را نه پاتې شوی دا راته وای چې واده خو مونږ نه دی کړی نو مینه مو کړې ده نه جنا دغه نه لا بچ کړی مو شکر زه نه منم یاره واقعي د نه منې خو نن سبا چې ګورې ماشوم نو هغه هم هر چا سره مینه کړي عمر به دونه نی او بس الحمدلله دغه سیډ نه ځای الله بچ کړی مو شکر الله بیا به تا سره څوک واده څنګه کوي نو بس دغه خو هم کنه وظیفه راغونی سه نه اصل کې خبره ده چې تا کې مینه نشته نو پتا باندې بیا څوک څه کوي یاره زما مینه دونه ډیره ده کنه ځکه خو له ته خو راغلی دا خبره صحیح ده دا خبره ده صحیح ده یا قدرمندو بالکل ډیر زیات نایس انسان دی ډیر زیات ښکلی انسان دی کله چې په سکرین باندې تاسو ګورئ نو تاسو ته بیل شان فیل کیږي چې دا انسان به څنګه وي د ده خوی به څنګه وي خو چې کله د سره زما خبرې وشوې په فون باندې دوی ما سره کومې خبرې وکړې ډیر زیات ترنه متاثره شوم به دوی ته ما ووایي چې یاره زه تاسو له درځم او تاسو سره ناستې کوم ارباز خان دا پروګرام اخري لمحات را روان دي کنه نو څه ګیله مو په زړه کې شته یاره اول نه وه اوس شته وجه څه چې موږ دونه خواري کوو محنت وکړو دوی دپاره لاړ شو یو ورځ پې خراب وکړو خپل هر څه وکړو پې دونه ښایسته سکرپ وله جوړ کړو هغې کې موږ دوی وخندو چې ریسپانس وګورو نو دونه چا نه کتلې که نه نو موږ وایو چې یاره موږ دونه خواري کوو نو پلیز تاسو لږه راځئ زموږ چینل ته وزټ کوئ او ګورئ چې موږ تاسو دپاره څه دې کې راوړي دي لکه الریډي دغه پیکیجز دوی سره وي وای فای دوی سره لګېدلي دي نو لکه تاسو نه پیسه ځي یا بدرنګو ستاسو نه پیسه ځي لکه زه اکثر د خپل ریډیو پروګرامونو کې وایم که نه چې زما چا سره ډېره زیاته مینه وي که نه نو زه هغوی ته بدرنګ وایم نو دې ټولو بدرنګو ته وایم چې ستاسو نه پیسه هم نه ځي دا ویډیو اخره پورې ګورئ او لکه په دې باندې هم د چا ګوتې نه ستړې کېږي چې تاسو چینل نه وي سبسکرایب کړی نو چینل سبسکرایب کې هغه ګونګرو ورسره وټنګوئ ګنټې ورته وایي او ګونګرو زه ورته ګونګرو یم هغه د سارو ته هغه ځوړن وي که نه نو هغه ورسره وټنګوئ چې زموږ د نوي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته راځي نو موږ به هم خوشحاله یو تاسو به هم خوشحاله او چې کله موږ خوشحاله شو که نه نو موږ به دوی ډېر زیات خوشحاله تاسو دپاره موږ بیا نوې نخرې کوو په دغه شاډولا دي کې دې نه پس بیا بل سي بیا څه بل څه شي د پروګرام په اخره کې څه ښکلی غونډه کې پیغام وي کتونکي تاسو ګوري تاسو وینئ د چرسده کپیکې په شیشه باندې تاسو ته خلک ګوري یاره چې زه وایم که نه چې دا ژوند ډېر زیات لنډ دی او یو بل له مینه ورکې مینه خوره کې ځکه چې نن سبا هر سړی خفه دی نو چې تاسو یو بل سره په خوشحالۍ وخت تېر کړئ نو هغه به یو یادګاري او که نه نفرت کوئ یو بل نه نو په دې زندګي نه تېرېږي نو مینه خوره کې به زما دا یو پیغام که ستاسو خبره دا ده که نه چې یو بل ته بغض کینه مه راولئ او دا یو بل دا خپې مه وښئ اصل څیز دا دی نن سبا هر سړي کې منافقت دی جلسي ده پکې که نه په زړه کې یو شان وي په خولې باندې بل شان وي بل شانتي نو بس دغه چې ختم شي نو هر څه به ټیک شي خوشحاله اوسئ قدرمندو دا وړه غونډه کې مرکه چې موږ راغلو دوی له به زه بیا هم راځم کله چې د دوی د هاکي ریکارډینګ وي نو بیا به راځم زه به خپل کوشش کوم زه به خپل تګودو کوم او بله خبره دا مې تاسو ته هم کړې ده د پروګرام په شروع کې چې 12مه روژه ده او ګرمي ده تنده خو شکر د نشته لوږ هم نشته خو د ګرمۍ او د انور لږ غونډه کې تنګ کړي یو نو زه به اخلم ستاسو نه اجازت هر ځای کې چې ښاد آباد بریالي اوسئ ما یعنې اسدالله جاني زما دا ښکلی ښایسته رور ارباز خان او زما کیمرمین وحید حیران په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ امید د خپل ښکلی او ښایسته رب نه لرئ چې زموږ په دعاګانو کې به تل تاسو موجود یې او پرېږدم مو په دې دعا سره چې په ډېر بخونکي رب ذوالجلال مسپارم او السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته